د کابل تاریخي دیوالونه یو له پخوانیو خاطرو څخه چې د کابل ښار ارزښت یې مخصوصاً د دفاعي ترتیباتو له نظره ثابت کړی دی د پخوانیو دیوالونو موجودیت دی چې د ښار له هرې برخې څخه څرګندیږي. د اسماعي او شیر دروازو واړه غرونه یو د بل په مقابل کې یو د پخواني ښار جنوبي پلوه او بل یې شمال لویدیځ لور ته پروت دی او په پخوانیو وختونو او د اسلام په لومړیو پیړیو کې د طبیعي حدودو په توګه د کابل ښار محدود کړي او د ښار ساتونکو له دې غرونو څخه د طبیعي پناهګاه په حیث کار اخیستی او په لوړو غرو کې شکلک دیوالونه تیر کړي دي. کله چې د کابل نوم اخیستل کیږي نو دوه تاریخي ځایونه د هر چا د سترګو په وړاندې مجسم کیږي چې یو یې د کابل تاریخي بالایسار او بل یې د اسماعي او شیر دروازو د غرونو پر سر د کابل تاریخي دیوالونه دي. د کابل تاریخي دیوالونه چې د زنبورکشاه په زمانه کې له تیږو، خټو او خښتو څخه په خلکو په زور او جبر سره جوړ شوي دي په اړه یې استاد حبیب الله رفیع داسې وایي. کابل ډیر لرغونی ځای دی او کله چې دلته دا دیوالونه جوړېدل دلته د کابل شاهانو حکومت و. کابل پلازمینه وه. د وخت پاچا په تاریخونو کې هم نوم شته او په افسانو کې هم نوم شته. زنبیل شاه یا زنبورک شاه نومېده. نه دې سړي هم د کابل نه یو دیوال چاپېر کړ، زنبورک شاه. دا دیوال یې د اسماعي غره او د شیر دروازې د غره د پاسه جوړ کړ او نور دیوالونه یې دې خواته په مځکه کې وو چې هغه اوس نشته، وران شوي. د کابل د تاریخي روایتونو او افسانو په حواله زنبورکشاه یو ظالم او مستبد حاکم و چې په ظلم او د ویر په خپرولو کې خورا شهرت درلودي چې د ښار په زرګونو خلک یې په زور او بغیر له دې چې هغوی ته مزد او یا یې د زحمتونو بدیل ورکړي دغه لوی دیوالونه ورغول. زنبورکشاه د یادې پروژې د ښه سرته رسولو لپاره ډیر بې رحمه او سخت زړي کسان د کاریګرو پر سر ګمارلي وه ترڅو د کاریګرو کارونه سم وڅاري. داسې روایتونه او افسانې هم سته چې د باچا په امر به هغه کسان په دیوال کې ژوندي ښخېدل چې ضعیف او ناتوانه به وه او کار به یې نسو کولی او یا به یې هم د دیوال په جوړولو کې ناغېړي کول. د دغو روایتونو او افسانو په اړه استاد حبیب الله رفیع وایي. لیکن دا دیوالونه ویل کېږي چې په افسانو کې چې دا د په ډېر جبر او په زور په خلکو جوړول. ټول ځوانان مکلف وو چې د دیوال د جوړولو دپاره حاضر شي او یو وخت هلته کار وکړو. ویل کېږي چې یو وخت د یوه ځوان واده و. د ځوان واده و، د واده شپه یې وه، لیکن د ده د دیوال وار هم و چې باید په سبا یې دیوال ته تللی وای. سبا چې دی روانېده ښځې پوښتنه ترې وکړه چې د څه دپاره ځې؟ ویل هلته دیوال جوړوي غوږ ته یې. هغه وایي ستا په ځای زه ځم. ښځه یې ما د واده په کالیو کې راووتله او راغله، د خلکو سره یې خټې شروع کړې. دیوال یې جوړاوه او خټې یې کولې. مازدیګر مخې ته پاچا راغی، دې مخ پټ کړه. پاچا ورته ووایي چې څنګه دومره خلکو سره د لوڅ مخ کار کوه او اوس دې مخ پټ کړه. دې ورته چې دا خو سړي نه دي، میلونه نه دي. وایي څنګه؟ ته میړه یې، دا میلونه نه دي. وایي څنګه؟ وایي که میلونه وای خو د تا دا یې وایي ورتېږه بس وه چې پې ویشتلی یې وایي وژلی یې وایي دلته. بس تیږه یې راپورته کړه، پې ویویشت او نور هم وویشت. هماغلته پاچا د تیږو لاندې شو چې دا د ظلم په مقابل کې د قیام یو داستان دی. همداراز استاد احمد علي کوهزاد لیکي افغاني مورخینو تر یو وخته داسې فکر کاوه چې اصلا د کابل پخواني دیوالونه د اسلام د مقدس دین د خپرولو پر مهال د کابلي بادشاهانو یعنی ردبیل شاه لخوا جوړ شوي دي. خو که چېرته د کار اوږدوالي، د جوړولو عظمت او هغه وخت ته پاملرنه وسي چې د دې په جوړولو کې ترې کار اخیستل شوی دی، دې ټولو ته په غور سره تر کتلو وروسته داسې څرګندیږي چې دا دیوالونه په بیړه نه دي جوړ شوي او د دې د جوړولو مفکوره ډیره پخوانۍ سابقه لري. استاد احمد علي کوهزاد زیاتوي یو تن لویدیځ عالم
پادر کسباني چې نږدې 18 کاله په کابل کې ژوند کاوه او د افغانستان مجله په 1948 کال په 2مه شماره کې مقاله هم خپره کړې ده. هغه لیکي چې د کابل پر غرونو دیوالونه په احتمال سره د یفتلیانو په وخت کې چې 15مه میلادي پیړۍ کېږي آباد شوي دي. یفتلیانو ساسانیان د هېواد له مرکز څخه لویدیځ لور ته په شا کړل او د هندوکش جنوب لور ته د زاولي په نامه یوه مشهوره قبیله په زابل او کابل یعنې په غزني او اوسني کابل کې ځای پر ځای سوه او د زاول، کاول، زابلستان او کابلستان نومونه د هغوی د وخت د استقرار خاطرې دي. لکه څرنګه چې یفتلیان وسله لرونکي او جنګیالي خلک وه او همداراز د سوق الجیشي له نظره یې په ځمکو کې ډیر شناخت او مهارت لره. د نوموړي ایټالوي تاریخ پوه له نظره قوي احتمال دی چې د کابل د کلا مستحکمه استا د کابل اوسنی بالاحصار او د محافظې لپاره د غرونو د پاسه دیوالونه د دوی په لاس آباد شوي دي. د کابل د تاریخي دیوالونو د استحکامي او دفاعي اهمیت په کتو سره یو شمېر باچهانو د هغوی خوندي ساتنې او بیا رغونې ته پوره پام کړی دی چې د بیلګې په توګه یې د دوو دورو یادونه کولی سو. د محمد ظاهرالدین بابر او جهانګیر مغولي باچهانو په زمانو کې د کابل د تاریخي دیوالونو بیا رغونه سوي چې علي مردان په دې کار کې د یادونې وړ برخه درلوده. همداراز د لوی احمد شاه بابا او د زوی تیمورشاه د امپراتورۍ په وخت کې هم د کابل د تاریخي دیوالونو بیا رغونه سوي. هغه دیوال چې د احمد شاه بابا په امر جوړ سو 6 دروازې درلودلې چې په دې نومونو مشهوره وي. په دمزان کې د کنداریانو دروازه، د سردار جهان خان دروازه، د سلام خانې په برخه کې سپینه دروازه، د عیدګاه جومات تر شا دروازه، د ګذرګاه دروازه او د بالاحصار خواته لاهوري دروازه وه. د دغو دروازو عمومي اداره په اوسني شاشدره کې وه چې کېدای سي همدا د شاشدرک نوم په همدې خاطر پرې ایښودل سوی وي. له دې دروازو څخه یوه هم په اوسني پښتونستان واټ کې راوتلې وه چې اوسنی ارګ دغې دروازې ته څیرمه جوړ سوی دی. د کابل پخواني دیوالونه د چین د ستورو دیوالونو یوه وړوکې نمونه ده، خو د کابل دیوالونه د چین د لوی دیوالونو په مقابل کې فوق العاده وړوکي دیوالونه دي او دا یوازې د یوه وړوکي ښار لپاره چې د دوو کوچنیو غرونو په منځ کې پروت و د دفاع په خاطر جوړ کړل سوي دي چې په اړه یې استاد حبیب الله رفیع وایي. دنیا کې دا ډول دیوالونه ډیر لیږ دي. مثلا د چین دیوال دی چې ووږ دیوال دی 4 زره متر ووږ دی او ډبل دی، حتی ګاډۍ پکې ځي. توفیر یې فقط همدومره دی چې دا خلک هم خبر وو چې په چین کې داسې دیوال شته. نور کوم زیات هغه نه لري چې د چین دیوال پوخ دی. همدا اوس هم په دې کې د پخو خښتونه لږ کار اخیستل شي. نو په دې اساس فقط مشابهت او یووالی دا دی چې هغوی هم داسې دیوال د غرونو د پاسه تیر کړی او دلته هم د تاریخي او فرهنګي اثارو د ساتلو موضوع ډیره مهمه ده چې د هیوادونو د دولتونو او د ملتونو لخوا په پوره وطني مینې او احساس سره ساتل کیږي. خو په خواشینۍ سره چې په افغانستان کې د دولت او ملت لخوا د تاریخي اثارو ساتنې ته پاملرنه نه کیږي چې د همدې بېغورۍ له امله د کابل د تاریخي دیوالونو زیاته برخه ورانه سوې. د اسماعي غره پر سر د دیوال هیڅ نښه نښانه نه ده پاته او د شیر دروازې د غره د دیوال هم ډیره برخه د پیړیو د طبیعي پیښو او د سیمې د اوسیدونکو لخوا چې په دې غره کې کورونه جوړ کړي تخریب سوي او له ساختماني موادو څخه د خپلو کورونو په جوړولو کې کار اخیستی دي چې په دې اړه استاد حبیب الله رفیع وایي. دا متاسفانه نه دي ساتل شوي. د تیمورشاه په وخت کې، د احمدشاه بابا په وخت کې تیمورشاه دلته حکمران و، دغو په وخت کې دا دیوالونه یو ځل ترمیم شول. بیا هم وروسته لږ لږ لاس پرې ووهل شو، لیکن په وروستیو وختونو کې متاسفانه خلک راغلل د دیوالونو په څنګ کې کورونه جوړ کړل. حتی ما داسې کورونه لیدلي چې دیوال یې پکې هغه کړی دی، یعنې د خپل کور یو څنډه دیوال کړی ده. نو په دې اساس په بېرحمۍ ده ړنګ شول او چا ونه ساتل. دا تاریخي دیوال دی باید وساتل شي.
لکه تاسو چې وویل د سر او پای برخې نه معلومیږي، ځکه د سر او پای برخې په هواره مځکه کې وي، هغه د منځه تللي. د کابل پخواني دیوالونه زموږ له تاریخي میراثونو څخه دي. د هغوی ساتل او محافظه کول که هغه د تاریخي خاطراتو له نظره وي او که د ګرځندویانو د مطالعاتو له نظر وي، زموږ ملي دنده ده چې باید په جدي ډول پام ورته وسي.